پر شهباز شریف او زرداری د اسلامي امارات سخته غوسه. د اسلامي امارات له خوا پاکستان ته غاښ ماتونکی ځواب. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د اسلامي امارات حکومت د پاکستان په نامنیو کې د افغانانو ښکېلتیا رد کړله. د اسلامي امارات د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستاني چارواکو هغه ادعاوې رد کړي دي چې وایي د دې هېواد په وروستیو نامنیو کې افغانان ښکېل دي. مجاهد نن پر ټویټر باندې لیکلي چې د بېلابېلو پاکستاني چارواکو لخوا په دغه هېواد کې د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان لګول شوي تورونه ردوي. مجاهد زیاته کړه چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هېواد پر خلاف وکارول شي. د اسلامي امارات د حکومت ویان دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې بېلابېل پاکستاني چارواکو په وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي امارات حکومت تورن کړ چې تر واک لاندې سیمو څخه یې په پاکستان کې بریدونه کیږي. په دې لړ کې وروستۍ څرګندونې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر هینا رباني کار وې چې ادعا یې کړې ده د پاکستان په وروستیو نامنیو کې افغانان ښکېل دي او په دې اړه یې په افغانستان کې د اسلامي امارات له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. هینا رباني کار پرون له یو پاکستاني تلویزیون ایج سره په مرکه کې وویل له بریدګرو له تابعیت څخه ښکاري چې افغانان دي. رباني کار په خپله مرکه کې ادعا کړې ده چې د پاکستان په نامنیو کې ځینې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیایي ویزو دغه هېواد ته ورغلي دي. له دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي و د اسلامي امارات حکومت دې پاکستان ته د ترهګرو د ننوتو مخه ونیسي. تاسو د اسلامي امارات او پاکستان ترمنځ د وروستیو نامداریو د پاکستان لخوا پر اسلامي امارات د وروستیو تورونو په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو راسره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د داسې تازه پر وخت دقیقو خبرونو او مطالبو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې